دا دم دا بچی نه دا ډېر عجیبه دی. ولې په دې کې عجیبه کارونه څه دي؟ عجیبه کار په دې کې دا دی چې کله پیدا شو د مور د خېټې نه راووتو لغړ توغړو په جسم یې څه نو، او چې کله دې دنیا نه وړي وقت شانې وړي. دا اولنۍ مرحلې ته ګورئ او د اخرنۍ ته ګورئ. په دنیا کې اوله کې لغړ، په اخره کې لغړ. بیا دویم دا انسان ډېر عجیبه دی. ولې کله چې د مور د خېټې نه راووتو نو خلکو یې کپړې په واچوي پټې کړي، او چې کله مړ شو خلکو یې کپړې په واچوي پټې کړي. بیا دریم دا انسان ډېر عجیبه دی. څنګه عجیبه دی؟ کله چې د مور د خېټې نه د ډاکټر یا ډاکټري راوویستو او دی پیدا شو نو دته دا پته ونه لګېده چې زه چا راویستی ما، او په دغه ټیم کې څوک کومه زنانه زما د مور سره ولاړه او چې هغې مرسته کړې او چا ته پته نه لګېده. او کله چې په قبر کې کېدم پته ورته نه لګي چا کېښوده. دا انسان وی ډېر عجیبه دی. ولې عجیبه دی؟ وی کله چې دی پیدا شو نو د پیدا کېدو نه مخکې په تورو تیرو کې په وړي کې ورته ځای کې پروت د مور په دې خېټه کې، او د مرګ نه بعد په کوم ځای کې پروت دی. بیا خو وړي کې ځي ته لاړ، تورو تیرو ته لاړ. بدایه او نهایه د دې انسان یو شان دی. که ته غواړې او که ته نه غواړې، که ته غواړې او که ته نه غواړې، خو تا به خلک قبر له وړي. د قبر نه چې کله تا روانې او ته یې په کټ کې اچولې نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې څه وایي؟ وایي کله چې انسانان څوک مړی راوچت کړي او قبر له وړي نو دا مړی په دوو کې یو دی. که دی دینداری نو دا مړی چغې وایي قدموني قدموني، ما زر ویسئ ما زر ویسئ. ولې؟ وایي ما جنت ته ویسئ. دې دلته خو هغه له زیری ورکړی که نه سد مخکې موږ دا خبره وکړه. او دا بل وایي چې یا ویلها تبعید زما دپاره تاسو څه کوئ؟ ما مه وړئ ما مه وړئ، ما دلته کښېږدئ. خو څوک د دا وړي؟ د ده څوک اوري؟ دومره رشي او دومره ګڼئ چې دا کټ د چا په لاس کې پاتې کېږي هم نه، د ده قبر بالکل تیار دی. او زه درته ووایم او زما دې خبرې ته غوږ کوله وکړه، او دغه زمونږ کور دی. د ډېرو کسانو چې کله تپوس وکړي وایي کور دې شتي که نه؟ بس یاره وایي کور مې نشته، والله دې راکړي. څنګه ستا کور نشته؟ کور خو زموږ د هر سړي شته، د هر سړي کور شي. زما شتي، ستاسو شتي، د هر سړي کور دی. چې خپل کور دې نه دی لیدلی کس لاړ شه ووایي نه. که تا نه یې لیدلی نو په هغې کې ما ته څه ګناه شته؟ وایي که ما ته څه ګناه نشته، ته لاړ شه ووایي نه. دغه کندې ته ودرېږه، دا ستا کور دی که نه؟ او په دې کور ګورې چې د دوکه نه شي، دا بنګله چې درسره کمه ده، او په دغه کور چې د دوکه نه شي، دا کوم چې دې ځان له جوړ کړی دی، په دې کور چې د دوکه نه وي ستا کور نه دی. مخکې ستا و مخکې ستا و د بل چا و که نه؟ دغه شان به ستا نه بعد هم د بل چا وي، د ستا نه دی. دا د هېچا کور نه دی. ولله میراث السماوات والارض. دا به چا ته پاتې کېږي؟ رب العالمین ته پاتې کېږي. ستا کور دغه دی. دغه یو څو میټره دا کنده چې ده دا زموږ ستا کور دی، دا زموږ خپل کور دی. د خاورو نه جوړ کور دی، او موږ د څه نه پیدا یو؟ د خاورو نه. نو ځکه موږ دا خبره کوو چې انسان خاورې دی په دې قبر کې کېږي. نو اوس خاورې د څه سره میلاوي شوې؟ د خاورو سره. له پاسه خاورې، لاندې خاورې، ښی طرف ته خاورې، ګس طرف ته خاورې، او ته خاورې. خپل ځای ته راړې که نه؟ دغه زموږ کور دی. د دغې نه پیدا یو هغې له واپس ځو. ما د یو کس دوا لیدلې وه، ډېره ښکلې دوا وه، او په ما باندې ډېر زیات اثر کړی و. هغه دوا وی یا الله، کس وی یا الله، وی یا الله په دې خاورو باندې رحم وکړي کله چې هغه خاورو له لاړې شي. دې دوا په ما باندې ډېر سخت اثر کړی و چې یا الله په دې خاورو باندې رحم وکړي کله چې دا خاورې هغه خاورو له لاړې شي. الله اکبر. ذکر نه کله په خپله خو سوچ کوم، انشاءالله تاسو هم په دې خبره کې سوچ کړئ. کله چې ځان له یمه دې خبرې ته ما سوچ کړی ده، والله زما په دې جسم باندې د غونې زیږ شي، ویرېږم، ډېر سخت ویرېږم. رسول صلی الله علیه وسلم چې کله دا مړی په قبر کې کېښودی شي او دا خلک ترې واپس شي نو دی د هغوی د قدمونو هغه اواز اوري. هسې په دغه ټیم کې به د دې مړي څه احساسات دي؟ تاسو لږ دې ته سوچ وکړئ. په دغه ټیم کې به دا مړی څه وایي کله چې د قدمونو د اواز واوري؟
دی به څه ارمانونه کوي، دی به وایي چې یا الله چېرته سجدې مې ولګولې، یا الله چېرته عبادتونه مې وکړې، چېرته بندګي مې وکړې د رب العالمین. خو دا خلق خو زه پرېښودم، خوږ بچی به کې هم لاړ شي، خوږه ښځه به کې هم روانه لاړه، مور پلار به کې هم لاړو، ملګري هم لاړو، هر څه لاړو. ذکر رسول سم وایي کله چې انسان مخبري ته وړی کېږي د ده سره درې شیونه ځي: مال، اهل او عمل. دوه پس کېږي، مال او اهل. مال د ده سره قبر پورې تللی شي، ګاډي روان دي، فوج روان دی، چوکیداران روان دي، نوکران روان دي، اهل وسرم روان دي، بچی روان دي، پلار روان دي، عمل وسرم روان دي. په دې قبر کې به پاتې کېږي عمل.